بیا زما په ژوند کې یو بل دوست رالی. دومره مینه یې راکړه چې زما نه هر څه هېر شو. او بیا هغه سپېره وخت رالو او بیا د هغې په وینا باندې ما سیکس وکړو او هغې ورځ نه پس هغه دوست ښکاره نه شو ماته. د هغې نه پس زه دننه ویلې کېدل شروع شوم. ډېر شي سوالونو زما دننه سر پورته کول شروع کړو.